څنګه چې د ټولو ملګرو په ذهن کې ده، ملګرو ته معلومه ده 19 تاریخ باندې پنځپیریانو دلته په کالام کې جلسه کړې وه. په خپل هغه جلسه کې هغوی تبلیغي جماعت ته دغسې مولانا فیروز الفقار نقشبندي صاحب دامت برکاتهم العالیه او نورو اکابرو مشایخو ته په هغوی باندې د کفر شرک فتوې لګولې وې. او بیا دلته د سماع الاموات عند القبور موضوع بنیاد جوړه کړې وه، په هغې باندې چیلنجونه ورکړي وو. مونږ بیا د خپل پیج نه د هغې جواب ورکړو، تر ننه پورې 2 لکه کسانو کتلي دي، د ایډیانو نه شیر شوي دي، خو پنځپیریان صم بکم عمي د هغې مصداق جوړ شوی دی، خاموش دی، جواب نه راکوي. مونږ تر اوسه پورې یو ذمه دار پیج نه مونږ ته جواب رانغی. دویم نمبر نن په 25 اګست زما او د خطیب صاحب جلسه وه دلته کالام کې، هلته مونږ د دیو چیلنج قبول کړو، دیو ته جواب ورکړو، جواب یې چیلنج هم ورکړو، مونږ چیلنج نه دی ورکړی، جواب یې چیلنج هم ورکړو. بیا هم دیو ته وم ویله چې نن شپه هم زمونږ کالام کې را که څه وخت د تاسو په غوزله غواړي مونږ ته اطلاع وکړئ، د امن په ماحول کې راشئ، در سره کینو چې مناظره یقیني کړو. دیو چونکې چیلنج خضر حیات او منیر شاکر ورکړی دی، قبول کړی دی ما او خطیب صاحب. نو اصولي خبره داره چې پنځپیریان که کم ذمه دار مونږ ته رالیږي په ټلیفون رابطه کوي، که په کالام کې وایي کله یې غواړي 2 ذمه داران دې راولیږي، مونږ په دې وخت کې یو، مونږ سره دې وکړي خبره. نن شپه مونږ یو، که زمونږ سره نه کوي د نن شپې نه تیار، سبا دې وکړي، بل سبا دې وکړي، 2 ذمه داران به ورته مونږ راولیږو، خپلو کې به کیني، تاریخ ټایم شرایط ځای به طی کړي. مونږ ته به خضر حیات او منیر شاکر حاضر کړي، ما او خطیب صاحب به حاضر یو. که هغوی نشي کولی هغوی د خپل عذر او معذرت پیش کړي، خپل عجز دې تسلیم کړي چې یقینا مونږ هسې بکواس کړی او په زول غلم خوړلي او دلته راغلي او صرف انتشار هم جوړ کړو، مناظرې ته نشو حاضرېدی. بیا چې د پنځپیریانو څوک مونږ سره کیني مونږ ته اعتراض نشته دی، مشر کیني کشر کیني، خو د خپل جماعت نمایندګي به کوي. ما او قاري صاحب هم د خپل جماعت نمایندګي کوي، انشاءالله دیو به هم کوي. نو پنځپیریانو دا پروپیګنډه وایي دې وخت کې چلېږي چې دیو چیلنج ورکړو وتښتېده. زه ټولو ملګرو ته چې مونږ چیلنج نه دی ورکړی، د دیو د چیلنج جواب هم کړی دی او الحمدلله دا ټول ملګري دا کوم ځای دی؟ جلبند کالام کې ما او خطیب صاحب قاضي آباد مونږ یو، انشاءالله مونږ بحرین کې یو، تللی نه یو، سبا به هم یو انشاءالله. نو که کله هم که بیا هم زړه غواړي دا مرګ پورې تاسو ته انشاءالله د قیامته پورې تاسو ته مهلت دی چې کله هم تیار یې بسم الله وکړئ انشاءالله. خضر حیات صاحب شو یا د هغې بل شو، اوس نه دې ورسره رابطې وکړي، بل په پیج باندې دا خبره دروغ نه خورئ چې مونږ دلته نه تلي یو. دا د کالام دی غرونو ته داسې تاو راتاو کوي، دا خلک هم وګورئ، دا ټول د کالام مشران موخه یې ګړۍ موجود دي. دا 6:30 بجې دي د مازدیګر ټایم دی او هغې د دې نه مخکې د هغې د پیج هغه ټایم وګورئ، هغې ټایم په هغې کې بیان کړی دی چې ګنې دا دي تښتېدلي دلته نه، په دې موبایل هم دغه ټایم او تاریخ دا دی، ورسره تاریخ هم دی. مونږ دې وخت کې دې ځای کې موجود یو، کالام نه تلي نه یو، کالام کې مونږ انشاءالله سبا موجود یو او ان شاء الله تعالی سبا به مونږ ګورنۍ بحرین کې به هم یو. نو که د دې هر وخت زړه کېږي ټونګې ته، نو هر وخت مونږ تیار یو ورته. خو ان شاء الله ما دې ملګرو ته دا ویلي دي چې یقینا دوی به مړه شي، خو دوی به دغه د مونږ چې کوم جواب یې چیلنج کړی دی دا به هم دوی قبول نه کړي انشاءالله. دروغ پیسې نه لګي.